ورحمة الله وبرکاتو. زه عبدالقاهر عتیب یو ځل بیا د افغان ایډیو چینل له لارې تاسو سره ملګری یم. ډېری ملګرو ما ته په شخصي کې میسج کولی وای څنګه کولی شو له یوټیوب څخه ویډیو ډاونلوډ کړو. نو نن ورځ په همدې باندې غږیږو. مخکې له دې چې ویډیو شروع کړو نو لومړی زما یوټیوب چینل سبسکرایب او د بیل آیکن پرېږدئ تر څو زموږ له ویډیوګانو څخه پر وخت خبر شئ. نو راځو پر ویډیو باندې کار کوو. نو د دې لپاره مونږ که چېرته غواړو چې له یوټیوب څخه ویډیو ډاونلوډ کړو نو دې لپاره تاسو لومړی ویډمیټ اپلیکیشن په خپل موبایلو کې انسټال کړئ. نو که چېرته تاسو ډېری ملګري له پلی سټور څخه اپلیکیشن ډاونلوډوي خو دا اپلیکیشن په پلی سټور کې فکر کوم نشته. موږ خپل عملاً هم ګورو ویډمیټ موږ دا سرچ کې شاید موږ ته ریزلټ په لاس رانه کړي. دا ګورئ نو ریزلټ فار ویډمیټ دلته موږ ته نتیجه په لاس نه راکړي. نو څنګه کولی شو دا ډاونلوډ کړو؟ نو د دې لپاره به زه په ډسکرپشن کې د ویډمیټ لینک درته ږدم او له هغه ځای څخه تاسو کولی شئ ویډمیټ ډاونلوډ کړئ. نو ما دا ډاونلوډ کړی ده. زه راځم دا وګورئ دا زما ویډمیټ ده ما فی الحال ډاونلوډ کړی ده. نو غواړم چې څنګه کولی شم ویډیو له یوټیوب څخه ډاونلوډ کړم. نو لومړی به راسئ تاسو یوټیوب ته. البته دغه کار چې ویډیو موږ ډاونلوډوو دا په دوه طریقو سره کولی شو. یو عموما راځو یوټیوب ته. کله چې تاسو یوټیوب ته داخل شئ نو تاسو به ویډیو خپل انتخاب کړئ. مثال زه راځم خپله یوه ویډیو ډاونلوډوم له خپل چینل څخه. نو زه غواړم چې دغه ویډیو ډاونلوډ کړم. واتساپ امپورټنټ آپشن دغه ویډیو زه غواړم ډاونلوډ کړم. نو دې لپاره به تاسو په دغه درې ټکو د ویډیو سره چې په دې به کلیک وکړئ. دلته به شیر ووهئ. کله چې مو شیر کړو نو دا به تاسو لاړ شئ دلته ویډمیټ درته راځي. ګورئ ملګرو په دې به کلیک وکړئ. نو دا به اتومات تاسو ویډمیټ ته بوځي او هلته به همدغه ویډیو ډاونلوډ شروع شي. نو سټیپ بای سټیپ زه دا پروسه تاسو ته تشریح کوم. نو موږ ویډمیټ ته بوتلو دلته پروسه روانه ده. ګورئ ملګرو دغه د ویډمیټ ته موږ راوستلو اتومات موږ ته ډاونلوډ آپشن راکړ. نو کله چې موږ په دې باندې کلیک وکړو نو زموږ ویډیو به ډاونلوډ به شروع شي. دا ګورئ دغه ځای باندې کلیک وکړئ په دا سور ډاونلوډ علامه باندې د دې څخه وځو. دا ګورئ دلته به راسئ دا دوه دانې چې دي د کونج کې د ډاونلوډ علامه په دې به کلیک وکړئ. ګورئ دا ګورئ زموږ د ډاونلوډ پروسه روانه ده یعنې شروع. ګورئ ملګرو دا ګورئ ډاونلوډ شروع ده. دغه کله چې دا ډاونلوډ شو دا به تاسو سره په ګالري کې هم وي دا ویډیو. نو بله طریقه دا ده چې بدون له دې چې موږ یوټیوب ته لاړ شو ویډیو ډاونلوډ کړو نو د ویډمیټ لارې هم کولی شو چې دا ډاونلوډ ترسره کړو. نو د دې لپاره به راشئ ډایرکټ ویډمیټ اپلیکیشن ته په دې به کلیک وکړئ. کله چې مو په دې کلیک وکړ بیا به تاسې دلته ګورئ یوټیوب په دې به کلیک وکړئ. په دې مو چې کلیک وکړئ تاسو به ډایرکټ یوټیوب ته بوځئ. ګورئ ملګرو مونږ یوټیوب ته راوستلو. نو په دغه اوس دې ځای نه زه غواړم دغه ویډیو ډاونلوډ کړم. نو بی بي سي خبرونه نه دغه ویډیو زه غواړم ډاونلوډ کړم. جوا اپریټر ان پښتو په دغه درې ټکو به کلیک وکړئ په بخښنې سره. البته په د درې ټکو نه په دغه ویډیو به کلیک تاسې وکړئ. نو کله چې تاسو په ویډیو باندې کلیک وکړئ نو دغسې ویډیو به درته راواوړي. نو دلته چې کله چې ویډیو درته راواخلي دغه سور وینئ ډاونلوډ آپشن په دې به کلیک وکړئ. نو اتومات به تاسې سره دا ډاونلوډ شي. دلته ډاونلوډ لاندې به ووهو. دا ګورئ زموږ سره د ډاونلوډ پروسه د دې ویډیو هم شروع شوله. نو اوس غواړو موږ همغه ویډیو وګورو چې آیا هلته ډاونلوډ روان ده او که نه. نو ځو هلته ویډمیټ
عمومي صفحې دا وګورئ دلته کوم ځای چې راشي تاسې به دلته ووینئ. دا ګوره ډاونلوډ روان ده. موږ مخکینی ویډیو ګوره واتساپ امپورټ آپشن دا ویډیو زموږ ډاونلوډ شوی ګوره دا ویډیو هم ډاونلوډ روان ده. نو په دغه دوه طریقو سره تاسو کولی شئ چې له یوټیوب څخه ویډیو ډاونلوډ کړئ او خپل ګالري کې ثبت کړئ. نو هیله لرم چې یو څه مو ترې زده کړي وي. که زما له یوټیوب څخه نور ملګري هم خبر کړئ تر څو هغوی هم ترې استفاده وکړي. نو زما یوټیوب چینل سبسکرایب او د بیل آیکن پرېوهئ تر څو زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ. انشاءالله موږ به فعالیت ته دوام ورکوو تر څو زموږ پښتانه ورونه افغانان ورونه یو څه زده کړي. نور زموږ کوم خاص مطلب نشته ده. تر بیا ښې چارې. بای بای. خدا حافظ.